السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رییس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار د تاجکستان د انرژۍ له وزیر ښاغلي دلیر جمعه سره د کاسازر پروژې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه آنلاین ناسته وکړه. ناسته کې د پروژې د چارو پر پرمختګونو، د قراردادي شرکتونو د احتمالي ستونزو پر حل او اړونده یو شمېر مسایلو خبرې وشوې. د تاجکستان د انرژۍ وزیر د کاسازر پروژې ستراتیژیک اهمیت یاده وکړه او د تخنیکي همغږۍ او ګډو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رییس الحاج ملا عبدالحق همکار په خپل کاري دفتر کې د کندهار صنعتکارانو ټولنې له استازو سره کتنه وکړه. په دې ناسته کې صنعتکارانو د برېښنا د ډاډمنو او دوامداره خدمتونو د تموین په موخه خپل نظرونه او شته ستونزې شریکې کړې او د افغانستان برېښنا شرکت د لا زیاتو همکاریو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې ښاغلي همکار د صنعتي سکتور رول د ملي ځان بسیاینې لپاره مهم وبلو او ډاډ یې څرګند کړ چې د شته ظرفیتونو په کارولو سره د صنعتي سکتور اړوند برېښنا ستونزو حل یې لومړیتوب دی. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رییس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار د افغان انویسټ شرکت له رئیس سره په کتنه کې د شبرغان د خپلوان 500 کیلو وولټ برېښنا لیږدمزي د پاتې چارو پر چټکتیا او هر څومره ژر بشپړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي همکار د پروژې د هیواد برېښنایي شبکې د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې د چارو په بشپړوي سره به د هیوادوالو د برېښنایي انرژۍ د یوې لویې برخې اړتیا پوره کړي. بل ورته قراردادي شرکت هم ډاډ څرګند کړ چې د پروژې چارې به د ټاکلي مهالویش له مخې پر مخ یوسي. او د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت کارکوونکو په تېره یوه اونۍ کې د 2540 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه کړې. په دې لړ کې د 144 شمېرې له لارې د 888 وټساپ شمېرې له لارې د 980 په حضوري ډول د 310 او د ای برېښنا اپلیکیشن له لارې بیا د 390 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه شوې او دا چاره لا هم په نورماله بڼه دوام لري.